وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې زمونږ د کار په ځای کې چېرته چې مونږ کار کوو هلته د اوبو داسې ورکوټي ځایونه دي چې د هغې نه خلک په بوتلو کې اوبه هم وړي او اوبه ترې پورته کوي. سوال دی دا کوي چې په دې باندې مونږ اودس کولی شو او که نه. دویم سوال یې دا دی کله کله په مونږ باندې لمنځونه ناوخته شي، هلته اوبه په دغه ځای کې کله کله نه وي، داسې لږ لرې مسافه کې وي، که چېرته مونږ هلته ځو نو لمنځونه قضا کېږي. سوال دی دا کوي چې دلته مونږ تیمم کولی شو او که نه. دا یاد لرئ د لومبنۍ مسلې جواب دا دی که چېرته دغه ځای چې په کوم ځای کې اوبه دي او دوی کار کوي که دا د غټ حوض وي یا غټه ډنډه وي د اوبو چې د هغې اوږدوالی او د هغې پلنوالی لس ګزه وي، بیا یاد لرئ که داسې لویه ډنډه وي نو زموږ شریعت مطهره لیکي که په هغې کې نجاست هم وغورځي خو چې د هغې رنګ نه یې بدل شوی یا د اوبو خوند نه یې بدل شوی یا د هغې بوی نه یې بدل شوی، تر هغې پورې د هغې ډنډ نه تاسې اوبه اخیستی شئ او اودس ترې کولی شئ. البته که د نجاست په غورځېدو باندې د هغې رنګ بدل شو یا یې خوند بدل شو یا یې بوی بدل شو نو بیا ترې اودس نشئ کولی. دا خو په هغه صورت کې چې لویه ډنډه وي چې د هغې څلور طرفه ګوټونه هر طرف لس ګزه وي چې مجموعاً 40 ګزه جوړیږي، دې ته حوض کبیر ویلی شي. دا لویه ډنډه دا لوی حوض دی. البته که د هغې نه ورکوټې ډنډې وي یا وړوکی حوض وي چې دومره نه وي بلکې د هغې نه کم مقدار کې وي، د هغې په باره کې زموږ فقها لیکي که نجاست پکې وغورځېدو نو بیا هغه اوبه مردارې دي، د هغې نه اودس نشئ کولی، نه د هغې اوبو باندې تاسو غسل کولی شئ. البته که نجاست پکې نه یې غورځېدلی تش دا ګمان وي چې د دې نه خو خلک اوبه وړي یا بوتلې پکې ښکته کوي نو په دې به مردارې شوي. دا یاد لرئ تش په دغې وهم باندې دغه اوبه نه مردارېږي، تاسې د هغې نه اودس کولی شئ. د دویمې مسلې جواب دا دوی وایي چې کله کله په دغه ځای کې اوبه نه وي او په موږ باندې لمونځ ناوخته شي نو که د اوبو ځای ته موږ رسو نو لمونځ قضا کېږي. سوال دی دا کوي چې موږ تیمم کولی شو او که نه. دا یاد لرئ زموږ فقهای کرام لیکي که چېرته د 1 میل په فاصله باندې اوبه لرې وي نو بیا تاسو تیمم کولی شئ. 1 میل یا د هغې نه لرې وي چې د هغې نه 2000 ګزه انګریزي ګزونه جوړیږي، که دومره فاصله کې اوبه لرې وي نو بیا تاسې تیمم کولی شئ. خو که د هغې نه کمې وي تش په دغې بنیاد باندې چې لمونځ قضا کېږي یا وخت کم دی نو یاد لرئ په داسې صورت کې زموږ فقهای کرام لیکي چې تاسو تیمم نشئ کولی. کله کله داسې وي چې وخت تنګ وي د لمونځ قضا کېدو خطره وي خو اوبه داسې لږه فاصله کې وي نو یاد لرئ د وخت د تنګۍ په اساس د وخت د تنګوالي د وجې نه یا د ناوختوالي د وجې نه تاسو تیمم نشئ کولی بلکې تاسو به هغې اوبو ته ځان رسوئ او اودس به کوئ. که چېرته لمونځ قضا شو نو د دغې لمونځ تاسو به قضایي راوګرځوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې کله یو کس نیت وتړي لمانځله بیا د هغې نه پس دی سبحانک اللهم م ووایي الحمدلله م ووایي، بیا ذهن ته راشي چې د الحمدلله مې څومره داسې زر وویې، دوباره بیا د سر نه شروع کړي الحمدلله. سوال دی دا کوي چې په دې سره د ده لمونځ کېږي او که نه. دا یاد لرئ زموږ د شریعت کتابونه لیکي چې څوک هم الحمدلله 2 ځلې ووایي، یو ځلې ولضالین آمین پورې ووایي، دوباره بیا د سر نه شروع کړه نو په ده باندې سجده سهو لازمیږي، ځکه د الحمدو پسې فورا صورت ویل او زم د صورت ورسره واجب او په ترک د واجبو باندې سجده سهو لازمیږي. نو داسې یو کس چې هغه الحمدو 2 ځلې ووایي نو تاخیر راغی په هغې صورت ویلو کې نو سجده سهو پې لازم شوه. نو خلاصه د جواب دا ده چې دغه کس چې مکرر الحمد ویلی وي دی دې په آخره کې سجده سهو کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس راشي او امام ولاړ وي، امام پسې اقتدا وکړي، نو د امام د اقتدا کولو نه پس امام قرأت وایي نو دی به سبحانک اللهم وایي او که نه. دویم سوال دا دی چې کله
د دنه کوم رکعات تیر شوی وي او د امام د سلام اړولو نه پس دی هغه پاتې رکعات کوي نو چې کله د هغې دپاره ودرېږي نو اول کې به سبحانک اللهم وایي او که نه دا یاد لرئ دا مسله فتاوه حقانیه هم لیکلې ده په 3م جلد کې خلاصه د جواب دا چې امام چې کله قرأت کوي نو چې مقتدي ورسره اقتدا وکړه نو د امام قرأت ته دې غوږ ږدي فورا د سبحانک اللهم دا نه وایي او که چې کله دی پاتې رکعت ادا کوي د امام د سلام اړولو نه پس چې دی پورته شي او هغه پاتې شوی رکعت هغه ادا کوي نو د هغې په شروع کې په اول کې به سبحانک اللهم دا وایي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې پرایز بانډ د دې شرعي حکم څه دی؟ دا یاد لرئ دا مسله فتاوا عثماني هم لیکلې ده په 3م جلد کې صفحه 115 کې. خلاصه د جواب دا دی چې دې ته زموږ د شریعت کتابونه سود او جواری وایي چې دا سود دی خو د جوارۍ په شکل باندې ورکولی شي نو حتی الوسه د هغې نه اجتناب کوئ او ځان ترې ساتئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو دکاندار میموریانې دا خرڅوي یا په هغه میموري کارډ کې د خلکو دپاره فلمونه یا په هغې کې ګانې سندرې پکې ورته اچوي. دی سوال دا کوي چې د دغه کاروبار جایز دی او که نه. دویم سوال دا دی چې که خلک دغه ډرامې یا دا فلمونه یا دا ګانې اوري دغې دکاندار ته پکې ګناه شته او که نشته؟ دا یاد لرئ قرآن کریم کې هم الله رب الکریم فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. الله فرمایي هغه کسان چې په مسلمانانو کې فحاشي خورول دا خوښوي د دوی دپاره په دنیا کې هم او په آخرت کې هم عذابونه دي. نو خلاصه د جواب دا دی هر هغه کار چې هغه جایز وي نو د هغې اجرت او د هغې مزدوري هم جایز وي او چې کوم عمل هغه ناروا وي ناجایز وي نو د هغې مزدوري هم ناجایزه وي. فلمونه یا ګانې یا سندرې دا اورېدل دا د ګناه عمل دی. نو که یو دکاندار په میموري کارډونو کې دغه سندرې د خلکو دپاره یا فلمونه اچوي نو د دغه کاروبار دا ناروا او حرام دی. نو د دې چې څومره ګټه درته راځي هغه هم حرام او ناروا ده. د دې نه د اجتناب وکړي. بل دا چې دغه فلمونه یا دغه سندرې چې څوک هم اوري دغې کس ته په هغې کې پوره ګناه ده. الله به د ده ګرفت او مؤاخذه هم کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو زنانه حامله ده او د حمل په دوران کې د خپل خاوند سره خلعه دا کولی شي او که نه؟ خلعه پرې اخیستی شي او که نه؟ دا یاد لرئ زنانه که د حمل په دوران کې هم د خپل خاوند نه خلعه اخلي نو اخیستی شي. شرعاً ورته اجازه شته دی چې خاوند ته خپل مهر واپس کړي یا نور څه ورته واپس کړي او د خاوند نه خلعه واخلي. خلعه چونکې طلاق باین دی دې سره به یو طلاق باین واقع شي. د دې نه وروستو که د دغې خاوند سره دوباره نکاح کول غواړي نو په عدت کې دننه د هغې سره نکاح کولی شي او د عدت تېرېدو نه پس چې کله ماشوم پیدا شو نو بیا دوباره هم د دغې ړومبني خاوند سره نکاح کولی شي. تجدید نکاح به ورسره وکړي خو د عدت تېرېدو نه پس بیا ورسره د بل چا سره که نکاح هم کوي نو کولی شي. لیکن تر څو پورې چې حامله وي او د خاوند نه خلع اخیستې وي نو د بل چا سره نکاح نشي کولی. البته چې کله وضع د حمل وشي ماشوم پیدا شي د هغې نه وروستو که دوباره خپل خاوند سره تجدید د نکاح کوي او که بل چا سره نکاح کوي نو شرعاً ورته اجازه شته دی.